بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو پښتنو، یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، په نننی کلاس کې به موږ تاسو ته هغه جملې کوو کومې چې موږ ته د انګلیش د زده کولو دپاره ډېرې اهمې. شروعات کوو. پهلنۍ جمله ده they deal in sugar. هغه د چینی کاروبار کوي. try to do better. د بهتر جوړېدو کوشش کوه. I wish I were millionaire. کاش چې زه لکپتی وې، یعنی ما سره لکونه روپۍ راسوي. نو په انګلیش کې به موږ وي I wish I were millionaire. Have mercy upon us. په مونږه رحم وکړه. ته چې یو کس ته وې په مونږ رحم وکړه، په انګلیش کې به وې have mercy upon us. We had the drink of sparkling water. مونږه صفا سوتره اوبه وڅښلې، یعنی مونږه پاکې اوبه وڅښلې. make him stand. هغه ودروه، یعنی مونږ یو کس ودرو یا یو شیز ودرو، نو په انګلیش کې به موږ وي make him stand. to find error is easy. غلطي پیدا کول آسان کار دی، یعنی په یو چیز کې غلطي راایستل آسان کار دی، نو په انګلیش کې به موږ وي to find error is easy. he is a man of word. هغه د یوې خبرې سړی دی، یعنی هغه چې څه وي هغه به بیا کیږي. he is a man of word. to err is human. غلطي کول د انسان کار دی، یعنی غلطۍ کول د انسان نه کیږي. to err is human. he is too ill to do any work. هغه دومره بیمار دی چې کار هم نشي کولی. this is not the time to play. دا د لوبو وخت نه دی، یعنی تاسو خپلو ماشومانو ته وایي چې دا د لوبو وخت نه دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي this is not the time to play. hold your tongue. خوله ونیسه یا خبرې مه کوه، نو په انګلیش کې به وایي hold your tongue. he does not repent on his sin. هغه په خپله ګناه نه خفه کیږي، یعنی یو کس چې په خپله ګناه نه خفه کیږي، نو هغې دپاره به موږ په انګلیش کې وایي he does not repent on his sin. do me a favor. په ما یو مهرباني وکړه. موږ چې یو کس ته وایي په ما یو مهرباني وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي do me a favor. he is a bit hard of hearing. هغه د غوږونو نه ډیر تیز دی، یعنی هغه هر څه ډیر تیز یعنی ډیر زر اوري، نو په انګلیش کې به موږ وایي he is a bit hard of hearing. be courteous. شایسته جوړ شه. all is well here. دلته هیر هریت دی، یعنی چې موږ یو کس ته وایي دلته بالکل هیر هریت دی، نو په انګلیش کې به موږ وایي all is well here. is this news true. آیا دا خبر رښتیا دی، یعنی موږ وایي چې آیا دا خبر رښتیا دی، نو په انګلیش کې به موږ وایي is this news true. he is an abusive person. هغه یو ډیر بد اخلاقه کس دی، یعنی د کم کس چې اخلاق خرابي، نو په انګلیش کې به موږ وایي he is an abusive person. he is my mortal enemy. هغه زما جانی دشمن دی. it is a white lie. دا سپین دروغ دی، یعنی دا مکمل دروغ دی، نو په انګلیش کې به موږ وایي it is a white lie. teacher is a builder of a nation. استاد د قوم معمار وي، یعنی استاد یو قومونه جوړوي، نو په انګلیش کې به موږ وایي teacher is a builder of a nation. let him go. هغه پرېږده. موږ وایو چې یو کس پرېږده، نو په انګلیش کې به موږ وایي let him go.
peace is not in my lot. آرام زما په قسمت کې کم دی. یعنی یو موږ وایو چې زما په قسمت کې آرام نشته، نو په انګلیش کې به موږ وایو په آسان الفاظو کې چې peace is not in my lot. This rumour is baseless. دا افوا مکمل غلطه ده. چې موږ وایو دا افوا یا دا خبر مکمل غلط دی، نو په انګلیش کې به موږ وایو this rumour is baseless. He is a bookworm. هغه د کتاب چینجی دی. یعنی کم کس چې ډیره سټډي کوي، ډیره مطالعه کوي، نو هغه ته به موږ وایو په انګلیش کې he is a bookworm. هغه د کتاب چینجی دی، یعنی ډیره سټډي کوي. He talk as if he were mad. هغه داسې خبرې کوي ته وایې کو پاگل دی. He neither wept neither laughed. هغه نه جاړي او نه خاندي. ګرانو ملګرو، دا زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د انګلیش د زده کولو دپاره اهمې جملې وښودلې. ملګرو په تو کې تاسو ته زه دا ریکویسټ کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره شیر کړئ. انشاءالله تاسو ته به زه د انګلیش د زده کولو دپاره اهمې او د انګلیش دپاره چې د زده کولو دپاره چې کوم موضوع ټاپکونه وي، انشاءالله هغه به تاسو ته زه راوړم.